دولت پریکړې کوي او رعیت یې مني، ځکه دوی پر خپلو حاکمانو باور کړی، دوی واک ته رسولي او د هیوادنیو ګټو د خوندیتوب په اړه ډاډمن دي. په اسلامي نظامونو او بالخصوص دا مهال په اسلامي امارات کې د حاکم او رعیت ترمنځ دغه تړاو عقیدوي دی، ځکه مسلمه امت خپل ټول مسؤلیت د اسلامي نظام مشرانو ته سپارلی او په دې متیقن دي چې د الهي مسؤلیت پر اساس به ټولې پریکړې په سمه بڼه کیږي. البته په دولتي چوکاټونو کې هره دولتي پریکړه خامخا په شخصي لحاظ ځینې افراد زیانمنوي، ولې په حقیقت کې د ملي ګټو او ارزښتونو د ثبات او ساتنې لپاره دغه ډول لوی تصامیم نیول کیږي. دا مهال د افغانستان اسلامي امارات د نورو ټولو هیوادونو د معمول پریکړو مطابق په دولتي تشکیل کې د تنقیص پریکړه کړې ده. کارپوهان په دې اند دي چې باید مخکې شوی وای، خو پر ولس د شفقت په خاطر دومره وځنډېده. څه موده وړاندې د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د سپیس په یو بحث کې وویل چې له تېرې ادارې تشکیلاتي پاړسوب راپاتې دی، یعنې پخوا اشخاصو ته بستونه رامنځته شوي وو. دغه راز په تشکیلاتو کې کمښت په ټوله نړۍ کې معمول دی. راځئ دلته په 2024 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د ځینو هیوادونو په تشکیلاتو کې د تنقیصاتو ارقام وګورو. اول، د امریکا متحده ایالات شاوخوا 1,57,950 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي، چې دا د نړۍ د ټکنالوژۍ سکتور د ټولو ګوښه شویو کارکوونکو شاوخوا 50.21% جوړوي. دویم، جرمني شاوخوا 19,495 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. دریم، سویلي کوریا شاوخوا 14,740 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. څلورم، چین شاوخوا 14,615 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. پنځم، جاپان شاوخوا 12,608 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. شپږم، هند د ټکنالوژۍ سکتور کې شاوخوا 11,000 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. اووم، بریتانیا شاوخوا 1468 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. نهم، فرانسه شاوخوا 1254 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. او لسم، سویډن شاوخوا 8500 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. خو په افغانستان کې تشکیلات ولې کم شول؟ څو مهم ټکي چې باید یادونه وشي. اول، د اضافي بستونو او تشکیلاتو تنقیص د ولس په خیر او ښېګڼه اقدام دی. دویم، په اضافي بستونو کې تنقیص د شفافو او چټکو چارو پر لور مهم ګام دی. دریم، اسلامي امارات د بیت المال خادم دی، نه مالک، په همدې اساس د بیت المال ساتنه ورباندې لازمه ده چې کوي. څلورم، هر اضافي بست، معاش او لګښت د ملت له خولې د مړۍ اخیستل دي. پنځم، بودیجه د ملت شتمني ده، باید داسې مصرف شي چې مؤثره وي. شپږم، تنقیص د مسؤلیت ضمانت دی، ادارو کې باید هغه څوک پاتې شي چې مستعد، ژمن او وړ وي، نه دا چې څوک پرته له کومې ګټې د معاش مستحق وګڼل شي. اووم، کم تشکیل، چټک تصمیم، په تنقیص سره صلاحیتونه واضح کیږي او تصمیمونه په چټکۍ نیول کیږي چې په اداري چارو کې سرعت، شفافیت او موثریت لوړیږي. په مسلکي حساب د تیرې ادارې داسې تشکیلات راپاتې چې پر اداري چارو یې د سکتګۍ اغیز جوت دی. دا مهال هغه نظام چې په ټولو امکاناتو د خپلو مهاجرو پالنه کولی شي، هیڅ کله به د کوم هیوادوال یا برحاله کارمند په حق کې د ظلم اراده ونه لري. افغانستان لومړنی هیواد دی چې معینان، چارواکي او حتی وزیران ټول په مرزونو کې د کډوالو هرکلي او خدمت ته لاس په نامه ولاړ دي او د هیواد ټول شته امکانات یې د دوی په خدمت کې ورکړي دي. البته ځینې پریکړې په لنډمهاله توګه د ځینو افرادو پر ژوند ښایي منفي اغیز ولري، خو تر شا یې ډېرې لویې ګټې او اهداف مشخص شوي او ترلاسه کیږي به. د اسلامي امارات دا وروستی اقدام د دښمنۍ نه، بلکې د اصلاح او د راتلونکي نسل د بقا لپاره یو اصولي، اسلامي او ملي تصمیم دی. بله مهمه موضوع له اسلامي امارات سره د خپلو ژمنو غړو او ملګرو بیعت دی چې په داسې سپېڅلې مرتبه کې دی چې هیڅ کله به د مادیاتو په بدل کې د اطاعت ارزښت کم نشي. له اسلامي امارات سره د افغان مجاهد ولس بیعت په مادیاتو او موقفونو بنا نه دی.
پرون چې هیڅ مادي امتیاز نه و، همدې مجاهدینو زخم، زندان او شهادت په مینه قبلول. دا اولس نه ماتیدونکی او نه هم بدلیدونکی دی، بلکې داسې کلک سره اخلي چې بیلتون یې محال او په شرعي چوکاټ کې د مشرانو له اوامرو سرغړونه پکې ناشونی عمل دی.